هغه سیدي ما د افغانستان د کورنۍ کرکټ اتل. سیدي صاحب په دغه رمضان جام کې ډېر زیات ښه وځلېدلې، بولینګ کې د که وګورو ډېر زیات تغیرات راغلي، ډېر تیز شوی بولینګ هم او درې ځلې ورته ورځي چې درې لوبغاړي وسوځوي. څنګه دې وکولو چې بېرته ډېر ښه کمبیک وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ننګرهار رمضان جام د درېیم سیزن دی، نو دې ته موږ اول نه تیاری نیولی وو چې رمضان جام باید ډېر ښه وشي. هغې دپاره د ورځې تمرینات موږ کوو داسې مازدیګر ټایم کې یا د شپې ټایم کې کوم ټایم کې موږ ته وخت میلاو شي زه خپله خیاطي کوم او هغې نه بعد بیا خپل کرکټ لکه تمرینات هغه کوم. نو شکر الحمدلله د ما تمرینات هغه ګورم ایله ګورم چې دلته ما نه پرفارمنس کېږي. سیدي صاحب تاسې خبرو کې یاده وکړه چې د شپې مثلا خیاطي کې خپل روزګار مخکې وړي او بیا دلته د شپې د خوا نه کله کله چې ستاسې سیالۍ وي دا یو ډول سخته نه وي د یو چا لپاره؟ ولا مشکلاتونه ډېر دي خو بس مونږ کوشش کوو خپلې هیلې نه بېلو. نو د ورځې خپل تمرینات په کوم ټایم کې موږ ته میلاویږي یا د شپې کوم ټایم کې موږ ته یو ساعت دوه ساعته میلاویږي نو هغې نه استفاده کوو. نو هماغه وکولی شو چې دلته ما نه ښه پرفارمنس وکړي. څنګه یو فاست بالر کولی شي مثلا خپل فټنس وساتي؟ څنګه کولی شي خپل پیس کې تغیرات راولي؟ نو هغه هر فاست بالر کولی شي چې ښه تمرینات ورته وکړي، ښه ډایټینګ ورته وکړي، ښه خوراک ورته وکړي، نو غوړو نه ځان فریز کړي او بې ځایه خوراک ونه کړي. نو کوشش دغه دی چې تمرینات ډېر زیات وکړي ورته او ښه ځان وساتي. نو د یو ښه فاست بالر ښه آینده لرونکی هغه وي چې ښه ځان وساتي، ورته انجریان نه زیاونه لکه ښه تمرینات او ښه فټنس وکړي. سیدي صاحب ستاسې لوډونه تېر ځلې په فاینل کې وه، سږ کال یې هم سیمي فاینل ته کوالیفای شوي، خپله لوډونه چېرته ګورې او په دغه ټورنمنټ کې ځوان لوبغاړي چې تاسو سره په لوډله کې دي د دوی په اړه راته ووایه. ماشاءالله ځوان لوبغاړي خو ټول دي، د اول نه اول تر اخره پورې ښه ځوانان دي، کران موږ سره سپینران دي او ښه فاست بالران موږ سره ټول ایکسپیرینس ښه سینیر پلیران موږ سره دي او بل ځله موږ فاینل ګټو انشاءالله تعالی. دا زموږ هیله ده چې موږ فاینل ته خیر سره وګټو او ډېر ښه ټیم دی موږ سره، هلکان دي، ښه پلیران دي، ښه نېشنل ټیم پلیران هم پکې دي، 19 پلیران هم دي او کورني کرکټ پلیران هم دي. سیدي صاحب خپلو مینهوالو ته څه پیغام لري؟ مینهوال هم دغه پیغام دی چې راشي او د نیزې نه د فقیر وهاب ګروپ ټیم د نیزې نه تشویق کړي او نور